د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په همکارۍ د IOM مؤسسې له لوري د 215 هغه اړمنو سره مرسته وشوه چې تېرو سیلابونو ورته درانده زیانونه اړولي وو. ورته مهال د پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزیر هم دغه ولایت ته سفر کړی او له یادې مؤسسې مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې د خلکو لاسنیوی کوي. د دې څخه وروسته د IOM مؤسسې دغه خدمات قابل قدر ستایم چې د غریبو عوامو سره کومک کوي او غریبو عوامو ته رسیدګي کوي د هغوی مشکل په نظر کې ساتي. دغه مرستې چې کومې دي نن 1515 کورنۍ دي دې ورته $300 چې هغوی کې 218,000 افغانۍ نغدي او باقي مانده 18 قلمه غیر خوراکي مواد کمپالې د ماشومانو لباسونه دي. سیلاب ځپلي او اړمنو مرستې ته خوښ دي. له اسلامي امارت نه غواړي چې دوی ته بنسټیز کارونه ترسره کړي. موږ ته باید مکتبونه او بندونه او لوی ایوالې باید جوړې شي او د دوی د هغه نه باید د موږ خپله سیمه کې یو مکتب داسې ځانګړی پاتې شوی دی باید هغه هم جوړ شي او د دې سیل مخه ونیول شي په دې رقم. دولت نه غوښتنه موږ دا ده چې د موږ څخه کمک وکړي او د موږ کورنیو نه ځان خبر کړو او د موږ سره ډېر کمک وکړو ځکه چې موږ بې له خدای نه بې له دولت نه نور هېڅ هم نه لرو. د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ژمي په رارسېدو سره به دوی ته پر وخت مرستې ورسوي. اراده هم دا ده خلکو ته اطمینان ورکړو. اوس هم د مؤسساتو نه غوښتنه کړې چې په دې مرستو نه موږ اکتفا کوو نه د دوی په قراره کینی چې بس خلکو ته مرستې ورسېدي. موږ کوشش کوو چې تر څو د ژمي تر پایه پورې د خلکو ته د سون مواد سرپناه همدارنګه لباسونه کمپلې دا برابر کړو. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په تېر کال کې تر 10,000 زیاتو کورنیو ته نغدې پیسې خوراکي او غیر خوراکي توکي رسولي دي او هم یې 300 کورونه چې د تېرو جګړو له امله وران شوي وو بشپړ رغولي او 1000 کورونه تر کار لاندې دي.